تازه خبر پنجشیر کې سختې جګړې طالبان د مقاومت جبهې په کمانډویانو هوایي بریدونه کړي ازادۍ جبهه د بغلان د عملیاتو ناکامېدو خبر ورکړی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ پنجشیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د خنج ولسوالۍ په ځینو برخو کې د مقاومت جبهې پټنځایونه بمبار کړي دي د سرچینو په وینا طالبانو جمعه د چنګاښ په 24مه نیټه د سهار 2 بجو شاوخوا د خنج ولسوالۍ پیشغور سیمه بمبار کړه سرچینې زیاتوي چې دغه بمبار په پایله کې د مقاومت جبهې ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی او تر بمبار مخکې د مقاومت جبهې کمانډویان له سیمې تللي وو خو د طالبانو یو شمېر سرچینې وایي چې لسګونه مقاومتیان پکې وژل شوي د سرچینو په وینا د خنج ولسوالۍ په پیشغور سیمه کې د جګړې مدیریت د تور عباس دلاور په مشرۍ د مقاومت جبهې کمانډویان پر غاړه لري طالبانو د مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ویلو ده چې له چهارشنبې شپې راهیسې د پنجشیر په شتل او خنج ولسوالیو کې نښتې روانې دي چې یو شمېر سرچینې وایي 14 طالبان د مقاومت جبهې په کمین کې وژل شوي بلخوا د ازادۍ جبهه وایي چې د لوی درستیز په مشرۍ د طالبانو عملیات په بغلان کې ناکام کړي طالبانو رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ